ملګرو که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د اوس تاسو کومه ویډیو ګورئ تر دغه لاندې دغه سور د سبسکرایب بټن ووهئ او بعد له سبسکرایب څخه دغه د زنګ نشان هم ووهئ تر څو زموږ د چینل هره ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. کومه ویډیو لایک کړې نو ویډیو هم لایک کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو خدای دې سره روغ او جوړ به اوسئ. ملګرو په دغه ویډیو کې به تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو له یوټیوب څخه ویډیو را ډاونلوډ کړو. ملګرو دغه لپاره یو اپلیکیشن ډېر زیات ضروري ده، سناپ ټوب. نو دغه اپلیکیشن تاسو یوازې له پلی سټور له ګوګل څخه را ډاونلوډولی شئ، که ګوګل کروم وي که انټرنیټ براوزر وي. نو له براوزر څخه را ډاونلوډولی شئ. که هلته تاسو ډاونلوډول سخت وي نو تاسو یې راشئ موبوګرام یا ټلګرام ته، نو هلته سرچ کړئ پښتو شبکه یا هم ښکلي برنامې. نو چې کله مو سرچ کوئ به تاسو درکړم د اپلیکیشن له هغه ځای څخه په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. چې کله مو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړو دا اپلیکیشن به خلاص کړئ. دا اپلیکیشن مو چې کله خلاص کړو دلته به راشئ، دلته ګورئ ملګرو دا سکیپ دا لومړی دا زیړ اپشن چې ملګرو دا وینئ دا سکیپ به ووهئ، بیا دا خلاص شو. نو ملګرو تاسو دلته درښیم خاص یوټیوب څخه ویډیو ډاونلوډول، خو دلته په سرچ کې ولیکئ خپله ورته دلته هم ډاونلوډېږي، خو دلته زه له یوټیوب څخه درښیم. نو دلته به راشئ یوټیوب ته، مثلا په یوټیوب کې مو که هره ویډیو خوښه سوه، مثلا زه خپل چینل ته ځم چې په خپل چینل کې مې یوه ویډیو خوښه شوله، مثلا ما دا ویډیو خوښه شوه، دلته دغه درې لیکې نشان چې ملګرو دا درې ټکي نشان دا به حتما دا به ووایي ملګرو دا په هر ویډیو سره وي دا درې ټکي. نو دا مو چې کله ووهل دلته به شیر اپشن ووهئ، شیر مو چې کله ووهل دلته به کاپي لینک دا وینئ ملګرو دا به ووهئ. دا مو چې کله ووهل دلته ته ګوره ملګرو اپشن یې درکړو د سناپ ټوب دا زیړ اپشن یې درکړو دا به ووهئ. دا سور چې و دا د ویډیومېټ و دا زیړ چې دا د سناپ ټوب ده. نو چې کله مو دا ووهل ملګرو نو ملګرو دا تاسو وګورئ دلته تاسو ته یایي تاسو په کومه کوالټۍ کې ډاونلوډوئ، یعنې 360 کې څومره دا ملګرو دا 360 کې ډاونلوډوئ، هره ویډیو ډېر صافه هم راځي او ښه اسانه هم مثال کوالټي هم کمه وي. او دلته ملګرو دا پورته چې دی دلته دا په MP3 کې دغه 360 مو چې کله دا ووهلل دغه نو بس ویډیو ډاونلوډینګ به شروع شي. ملګرو خدای دې وکړي چې په دغه طریقه خوښه شوي، که مو خوښه شوې ویډیو ته ضرور لایک ورکړئ. تر بیا تر بلې ویډیو د الله په امان.